د طالبانو د حقاني شبکې یوه مخکښ انس حقاني چې سعودي عربستان ته د حج لپاره تللی په ټویټر کې د پخوا په شان فعال دی او ان ځینې وخت په سپیس بحثونو کې خبرې کوي. هغه د هغه موټر په اړه چې ویل کېږي د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد موټر په اړه یو ټویټري کمپاین پیل کړی. دغه موټر چې ویل کېږي د زابل د سیوري ولسوالۍ په مرزو کلي کې له خاورو راایستل شوی دی. انس حقاني په ملي موزیم کې د ایښودو غوښتنه کړې ده. له دې سره د طالبانو د ادعا شوي لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په نامه د حج مراسمو د ګډونوالو په نوم ځینې سپارښتنې خپرې شوي دي. په دې سپارښتنو کې د نورو ټکیو ترڅنګ ویل شوي چې د حج مراسمو ګډونوال د انځورونو د اخیستو او نور وخت ضایع کوونکو چارو پر ځای خپلو عبادتونو ته سمه پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او شاوخوا 1.5 نور لوړپوړي چارواکي هم د حج په سږنیو مراسمو کې برخه لري. د دوی د ډیرو عکسونه رسنیز شوي چې د منتقدینو له لوري نقد شوي هم دي او ویل شوي چې د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې باید دولتي امکانات د میلیونونو وږو او خوارځواکۍ ځپلو خلکو ته د ژغورنې لپاره وکارول شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.